صدق الله العلي العظيم. کله چې په سره راغلي درنه افغانان ستانځه چې په سره راغلي درنه طالب اسلام او په روسیه کې زمون کورنۍ ټیم افغانان نور مسلمان خالق السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم السلام. زه خپل دیش کال کې په کور ناستم، نه مې څوکۍ کې کار کړی او نه دې جلسو ته ځم. دلته دې لرې مسؤل ته په دې خاطر راغلی یم او خدای شکر چې ډېر خوشحاله یم او که سړی خوشحالېږي په همدغسې ورځ باید خوشحاله وي. یوم المرحمه پیغمبر دغسې ورځو ته ورځ د مرحمت ویل. زموږ دین کې د یوسف علیه السلام قصه چې راغلې ده د دې معنا دا ده چې د پیغمبر په کور کې اختلاف پېښېږي او دا چې یوسف علیه السلام خپلو وروڼو ته عفوه وکړه او ویې ویلې چې لا تثریب علیکم اليوم، دغه د وژلو خبره وه، دغه د خرڅولو خبره وه په بدلو پیسو. مګر یوسف علیه السلام زموږ په دین کې دا قصه د دې دپاره ده چې په دغسې بدو تاثرو څنګه انسان توانمن قدم کېږي. په دې خاطر دې جلسو کې که طالب وروڼو د کابل نه راغلو ځینې مشرانو تفصیلي خبرې وکړي، ښه خبره ده. نورو ته د یو تعصب خبرې تشریفاتي جلسه ده، هر چا ته وخت ورکوئ. زه د جلسې دایروونکو نه ډېره شکریه کوم او د روسیې نه ما ته یو خاطره را یاده شوه چې نجیب هغه ورځ چې وویلې چې زه مجاهدینو سره په مکه کې کښېنم، په 15 ورځو کې د استاد رباني په مشرۍ هیات دلته راغی. یو عجیب تصادف دا شو چې دلته هم د سعودي خبرې رد شوې او دلته راغله. خدای چې کوم کار کوي دې کې به خیر وي، سړی څه پوهېږي. او دا چې کردي صاحب ډېر روابط د روسیې سره ساتلي وو. زه د تاثر خبرې کوم، زه د منطق خبرې نه کوم. دغه کلای صاحب چې دومره د زړه خدای ورکړی طالب وروڼه یې ویلې او ډېر خلک یې خفه کېدل. هغه پوهېده چې داسې ورځ راځي. ابغض بغیضک هونما عسى ان یکون حبیبک. پیغمبر ته خدای وایي چې دښمن سره معتدله دښمني کوه، یو ورځ به ورسره کښېنې. زما ورونو داسې څوک نشته چې دلته اشتباه ویني، داسې څوک نشته چې یو بل ته ګیله نه وي. نن موږ او تاسې په اشتباهو پوهېږو، په ګیلو باندې پوهېږدو، د محبت خبره کوو. زموږ او ستاسې دین کې دا هغه ده چې زه پوهېږم چې زموږ ارزښتونه ډېر کمزورو خلکو خراب کړل. نوم یې نه اخلم چا خراب کړل. موږ او تاسې ټول وتلي. دلته علومي صاحب شته، تڼی صاحب شته، د مجاهدینو مشران وزیران شته، د طالبانو مخکیني او اوس مشران شته، د کردي صاحب ګروپ هم شته. لله الحمد هر چا غلطي وکړه، په دې خاطر هم یو بل ته سترګې خجالت نه دي. لږ و ډېره به هر چا کړي او هر چا یو افتخار به هم کړي. خو زه دا خبره درته کوم، زه دا خبره درته کوم چې رښتیا یې درته ووایم چې وروڼو دغه من تاسې د دې ښه تاریخ لرئ چې د لویو ملکو سره هم جنګ وکړ. مګر دا امتحان به کله ورکوو چې دا وړ هېواد کې دا نه کوي. د لویو ملکو سره جنګ دا خو یو افتخار ده. لکن تاسې وګورئ موږ څومره مشکلات لرو په دې ملک کې. تاسې وویلئ باور هم راځي چې شاته یو مافیایي سیستم یو شی چې د دې جګړو نه راپیدا شو، په دې کې څوک ملامت نه دي. یعنې زه په دې خاطر وایم چې یو تاثري من د کردي صاحب په وخت کې لږ ډیموکراسي وه، موږ جلسې کولې او د حکومت ضد خبرې کولې. یو وار یې موږ او مطمئن صاحب د کش کولو نو ولا هم د خپله مخامخ ناسته د اوټلینو چې د پاکستان خلک دي دا بندي کولې پکار دي. موږ واورېده د خرم صاحب د لارې نه کاندیشان هم واورېد د کردي صاحب ورته ویلي چې دا د نورو ملکو سره چې رابطه کوي هغه به څنګه کوو. موږ بچ شو. په هر شکل زه داسې وایم نو زه په دې خاطر وایم چې ډېر لوی مزل مخکې لرئ. موږ د همسایګانو سره دښمني نه غواړو، موږ د مسلمانانو سره رابطه کمول نه غواړو. موږ د څه